السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. نن ویډیو زموږ د وای فای په باره کې ده چې د بل چا د وای فای پاسورډ څنګه معلوم کړو او څنګه یې په خپل موبایل کې کنیکټ کړو. نن ټوله طریقه زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم. او مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. او که مې ویډیو خوښه سول ملګرو سره یې هم شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول ور به تاسې راسئ د پلی سټور ته. پلی سټور ته څنګه رالاستئ، دا وای فای ما ډاونلوډ کړی ده، تاسې به ځان ته را ډاونلوډ کړئ. داسې مې کله را ډاونلوډ کړو، دا به تاسې راسئ دلته موبایل کې به خلاص کړئ. داسې مې کله خلاص کړو، دلته به تاسې ته یوه صفحه راسي، دا کته نه ده، دا به اوکې کړئ. بیا دا پسې اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو، دلته به تاسې دا اپلیکیشن خلاص کړئ. صحیح ده؟ چې دا مې خلاص کړو، بیا دا اوکې کړئ. روشن کردن مکان دا به مو اوکې کړئ، دا کته وال به مو اوکې کړئ. بیا کته پسې اوکې کړئ. بیا دا پسې اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړ، تاسې ته به دلته صفحه راسي. دلته په دې کې مثال دا وای فای دی، دا وای فای خلاص دی، دغه کې کار کوي. صحیح ده؟ دا نه ده، دا ټول وای فایګان دي. دلته چې تاسې هر یو وای فای خوښي، ما وینه دلته له ځانه سره یو وای فای کنیکټ کړی یم ده. دا ما له ځانه سره کنیکټ کړی ده. په دې سر کې خو تاسې ورته وګورئ، دا ما ځان ته کنیکټ کړی ده. اوس زه تاسې ته بله طریقه درښیم چې تاسې څنګه کنیکټ کولی شئ. تاسې به راسئ دې کته ولته دا به ووایئ. اوس به تاسې دا لږ پورته کش کړئ. تاسې کله پورته کش کړو، زه دلته د یو وای فای پاسورډ تاسې ته در معلوموم چې دا رقم کېږي. صحیح ده؟ اوس دلته د دې وای فای پاسورډ زه تاسې ته اوس درښیم چې دا څنګه معلومیږي. صحیح ده؟ دا وای فای ده، دا به تاسې کلیک کړئ. چې کله مې کلیک کړو، دا کته نه ده، تر دې نه کته دا د وای فای نوم ده، دا کته دا 1 2 3 دا پاسورډ ده. دا به تاسې دغه ځای چې را کاپي کړئ. داسې مې کله کاپي کړ، دا به تاسې په خپل وای فای کې دا وای فای هلته درته راواړي، دا به ورې بېرته کنیکټ کړئ، دا کوډ به ورکړئ. مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب